د خبرو د دوام لپاره له طالبانو سره پر څلورو ټکو هوکړه شوې. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوي یو غړي په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په لړ کې له طالبانو سره پر څلورو ټکو د هوکړې کولو خبر ورکړی دی. په دوحه کې له اوږد ځنډ وروسته د سولې خبرې بیا پیل شوې دي. د افغانستان د سولې مرکچي پلاوي غړی رسول طالب وایي په دوحه کې د سولې په خبرو کې له پیله تر دا مهاله ګڼې ستونزې وې، خو دواړو لوریو په یوه ټکي موافقه کړې. هغه نن سهشنبه د کب پر 5مه په کابل کې د یوې خبري ناستې ته وویل چې دواړو لوریو منلي چې د افغانستان د خلکو غوښتنې به د سولې د خبرو د دوام لپاره یو اساسي مسئله وي. د حکومت د مرکچي پلاوی د دې غړي په وینا چې دوی د خبرو د دوام لپاره له طالبانو سره څلورو ټکو باندې هوکړه کړې او طالبانو هم ورسره منلې ده. هغه زیاتوي له هغې څلورو ټکو یو یې هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. د افغانستان د خلکو غوښتنه جمهوریت دی. د افغانستان د خلکو غوښتنه انتخابات دي، هغه انتخابات چې د خپل نظر په رڼا کې خپله سرنوشت وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا یوې میاشتې ځنډ وروسته افغان او طالب مرکچي پلاوي تېره ورځ یو ځل بیا د دوحه د خبرو میز ته کېناستل. په دوحه کې د سولې مذاکراتي ټیمونو داسې مهال سره کتلي چې د طالبانو په ډلې باندې د افغان حکومت لخوا په طالبانو خبرو ته د نه حاضرېدو انتقادونه په دې وروستیو کې زیات شوي وو. هم افغانان هم د سولې خبرو بیا پیل خوشحاله دي او هیله لري چې دا خبرې یو مثبتې پایلې ته ورسیږي. دوی وایي نور له جګړې ستړي شوي دي او هیواد کې د تلپاتې سولې راتلو لپاره شیبې شماري. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.